أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. سورة البقرة 22 نمبر آیات ته. مخکیاتونو نه خباثات د بنی اسرائیل او هغوی ته زجرونه شروع. د آیت کریمه کې هم خباثت د بنی اسرائیل ذکر کیږي، خاص طور د دوی د مشرانو خباثت، او حاصل دا دی چې یو بیګناه نفس قتلول او بیا د هغه تهمت او بدنامه په یو پاک انسان باندې اچول، دا یو قبیح عمل و د دوی. واقعا هم داسې و، مفسرینو ذکر کړي دي چې یو وراره و، د ترمال ته یا د هغه لور ته یې تمه وه، د هغه د وجې نه راولګېدلو، دا قتل یې وکړلو، ناحقه قتل یې وکړلو. نو دې واقعې ته الله اشاره کوي، وإذ قتلتم، کله چې ووژلو تاسو نفسا یو نفس، فادارأتم، نو په اختلاف کې پرېوتئ تاسې فیها په باره د هغې کې، یو په یو ورړولو بل په بل ورړولو. والله مخرج، الله راویستونکی دی ما د هغه څه کنتم چې تاسې تکتمون پټوئ. فقلنا، پس مونږ وویل یضربوه، وهئ دې مړي لره ببعضها، په بعضې حصه د دې غوا یا بعضې حصه د دې نفس باندې. د ها ضمیر کې د مفسرینو اقوال دي. بعضې علماو دا ها ضمیر راجع کړی دی غوا ته، مخکې ذکر شوله بقرې ته. نو بنا پر دې قول باندې غوا چې کله ذبحه شوه نو دا واقعه د مړي مراغله، نو الله رب العالمین ویلې چې بس د دې غوا یوه ټوکړه راواخلئ، دا مړی پې باندې ووهئ، نو دا به را ژوندی شي. او بعضې مفسرین وایي چې نه، دا ها ضمیر راجع دی نفس ته، مخکې ذکر شو اذ قتلتم نفسا. فقلنا، پس ویلې مونږ اضربوه، وهئ دې مړي لره ببعضها، په بعضې حصه د دې نفس باندې، دا یو اندام یې راواخلئ په دې بل باندې ووهئ، نو دی به را ژوندی شي. نو دوی هماغسې وکړو، یا د غوا په دې ټوکړه یا د خپل یو اندام یې په بل اندام باندې ووهلو، را ژوندی شو، او خپل قاتل یې وښودلو چې دا مې قاتل دی. کذلک، همدارنګې یحیی الله، ژوندي کوي الله تعالی الموتى مړي، ویریکم، او ښایي تاسو ته آیاته، هغه نښې د قدرت خپل، لعلکم، دې دپاره چې تاسې تعقلون، د عقل نه کار والی. ثم قست قلوبکم، د آیت کریمه کې اوس بل قباحت د دوی ذکر کوي، هغه دا دی چې زړونه د دوی سخت شول، سره د دې نه چې داسې واقعات یې لیدل، خو بیا هم دا زړونه یې سخت شو. ثم قست، بیا سخت شو، قلوبکم، زړونه ستاسې، من بعد ذلک، وروسته د دې واقعاتو نه یا وروسته د دې نښو نه. فهیه، پس دغه زړونه کالحجارة، په شان ته د کاڼو سخت شو، او اشد قسوه، او یا زیات په سختوالي کې، د تیږې نه هم زیات سخت شو. وان من الحجارة، او یقینا بعضې د تیږو نه، لما، خامخا هغه دي، یتفجرو چې بهیږي، منه د هغې نه، الانهار، نهرونه. وان منها، او یقینا بعضې د تیږو نه، لما، خامخا هغه دي، یشققو، چې هغه چوي، فیخرجو، پس راوځي، منه د هغې نه، الماء، اوبه. وان منها، او یقینا بعضې د هغې نه، لما، خامخا هغه دي، یهبطو، چې رارغړي، من خشیت الله، د ویرې د الله تعالی نه. وما الله، او نه دی الله تعالی، بغافل، نا خبره، عما د هغه نه، تعملون، چې تاسې کوئ. د آیت کریمه کې اصلا د زړونو تشبیه الله رب العالمین د تیږو سره ورکړله. تیږو مختلف حالات وي که نه، کله د الله رب العالمین نه خشیت هغوی کې راشي، رارغړي، کله د هغې نه چینې را روانې وي، کله هغې نه لږې اوبه را روانې وي. نو زړونه هم همداسې دي، کله چې هغې کې خشیت د الله رب العالمین راشي، نو بعضې بیا داسې وي چې د خشیت د وجې نه د هغې د سترګو نه اوښکې را روانې شي، دا داسې دي لکه اوبه چې د ګټې نه را روانې شي. او بعضې داسې دي چې هغه نه لږې اوبه راوځي. نو بعضې سترګې هم داسې وي چې هغې کې معمولي اوبه راشي، الله د خشیت او د ویرې د وجې نه لمدې شي، خو نور لاندې ترې نه اوښکې نه راځي. دا مختلف حالات د زړونو وي چې د هغې د وجې نه د سترګو نه اوښکې راځي. وروسته آیت کریمه کې بل خباثت د دوی ذکر کوي، او حاصل د دې خباثت دا دی چې دې کې تحریف موجود و.
او د آیت کریمه نه به خاص طور د دوی بعضې جماعتونو ډلو تذکره هم کېږي چې بعضې علماو بعضې نیمچه علماو بعضې عوامو او داسې نور. افتطمعون آیا تاسې تمه کوئ ان یؤمنو چې ایمان به راوړي دا یهودیان لکم د ستاسې په خبره یا د ستاسې د دعوت د وجې نه. وقد کان او یقینا وا فریق یوه ډله منهم د دوی نه یسمعون چې اورېده به کلام الله کلام د الله ثم یحرفونه بیا به بدلولې معنی د هغې من بعد وروسته ما د هغه نه عقلوه چې پوی به شو د هغې په معنا ښه به پې باندې پوی شولو بیا به هم تحریف کولو. وهم یعلمون او دوی پوهېدل چې دا تحریف کول ګناه ده. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا دغه بل جماعت د دوی چې هغه منافقین دي یهودو کې منافقین. وإذا لقوا الذين او کله چې مخامخ شي دوی الذین دا کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی قالو دوی وایي آمنا موږ هم ایمان راوړی. وإذا خلا او کله چې لاړ شي دوی بعضهم بعضې د دوی نه الی بعض بعضې نورو ته کله چې دوی جدا شي یا لاړ شي بعضې دوی بعضې نورو ته نو قالو دوی وی اتحدثونهم آیا خبر ورکوي تاسې دې مسلمانانو ته بما په هغه څه باندې فتح الله چې ښودنه کړې الله رب العالمین علیکم تاسې ته. مقصد دا دی چې کشران به راتلل د صحابه کرامو مسلمانانو منځ کې به د تورات خبرې ذکر کول او د نبی صلی الله علیه وسلم صفات به ذکر کول. نو کله به چې مشرانو ته لاړل هغوی به ورته دا کار مه کوئ الله په نسبت باندې به بیا تاسې باندې دلیل ونیسي چې دوی ښه پوه او ایمان یې نه راوړلو. لیحاجوکم دې دپاره چې دلیل به ونیسي په تاسې باندې به په هغې سره عند ربکم په نزد رب ستاسې. افلا تعقلون آیا تاسې عقل نه کار نه اخلئ؟ او د دوی دې خبرې ته فکر نه و چې الله رب العالمین خو د هر څه ګوري نو وروسته پرې رد کړي. اولا یعلمون آیا دوی نه پوهېږي ان الله چې یقینا الله تعالی یعلمو پوهېږي ما په هغه څه باندې یسرونه چې دوی پټوي و ما او په هغه څه باندې یعلنون چې دوی ښکاره کوي دې خو هسې الله پوهېږي. ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب آیت کریمه کې اوس بل جماعت او بله ډله د دې یهودیانو چې هغه امیان دي په څه باندې نه پوهېږي لیک لوست باندې نه پوهېږي. ومنهم امیون او بعضې دوی نه امیون امیان خلک دي امپړه خلک دي لا یعلمون الکتاب چې نه پوهېږي په کتاب الا امانیه مگر تابعداري کوي د خواهشاتو الا امانیه مگر تاسو خواهشاتو پسې روان دي. یا دویمه معنا دا ده چې لا یعلمون الکتاب دوی نه پوهېږي په کتاب الا امانیه مگر تش په قرائت دا تش قرائت ورته ورځي نوره خوا په معنا او مقصد یې نه پوهېږي. وانهم او نه دي دوی الا مگر یظنون اټکل کوي هسې اټکل پسې روان دي. وویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم دې کې ذکر د بل جماعت دی او خاص طور د هغه داعیان د یهودیانو مراد دي. هغوی به د ځان نه خبرې به یې لیکلې د ځان نه به یې لیکل وکړل او بیا به نسبت الله رب العالمین ته کولو. فویل پس هلاکت دی للذین د هغه کسانو دپاره یکتبون الکتاب چې لیکي کتاب بایدیهم په خپلو لاسونو باندې ثم یقولون بیا وایي خلکو ته هذا دا من عند الله د طرفه د الله نه دي. دا څه دپاره کوي لیشترو دې دپاره چې واخلي به په دې سره ثمنا قلیله قیمت لږ قیمت د دنیا ورباندې واخلي چې دا لږ دی. فویل پس هلاکت دی لهم د دوی دپاره مما د هغه څه نه کتبت چې لیکي ایدیهم لاسونه د دوی. وویل لهم او هلاکت دی دوی دپاره مما د هغه نه یکسبون چې دوی کسب کوي معنا دا د کوم مال چې ګټي د هغې لرم هلاکت دی. وقالوا لا تمسنا النار الا ایاما معدوده د دې کریمه کې بل خباست د دوی ذکر کوي او حاصل د دې خباست دا دی چې د جنت تخصیص به د ځان دپاره کولو چې موږ به جهنم ته یو څو ورځې ځو نور به وایي موږ جنت کې یو الله پرې رد کوي. وقالو وایي دوی لا تمسنا النار هېڅ چیرې به ونه رسېږي موږ ته النار اور الا ایاما مگر ورځې معدودتن شمارلی شوي. د دې ورځو نه مراد د دې هغه و چې د دې مشرانو پکې د سخي عبادت کړی و څلوېښت ورځې خوا او شا چې دغې کې به موږ جهنم ته ځو نور به بیا د ده نه وځو. قل ورته ووایه اتخذتم آیا تاسې اخیستی دی عند الله د الله نه عهدا لوز آیا الله در سره په دې باندې وعده کړې
فلن يخلف الله نو بیا خو چیرې خلاف نه کوي الله تعالی عهده د وعدې خپلې ام تقولون بلکې وایي تاسې علی الله په الله باندې ما هغه خبرې لا تعلمون چې تاسې ورباندې علم نه لرئ تاسې ورباندې نه پوهېږئ هغه خبرې تاسې کوئ معنا دا چې تاسې دروغ ویوئ بلا داسې نه ده من کسبه چا چې وکړله سیئة بدي سیئه نه مراد شرک دی و احاطت او راګیرې کړلو به د لره خطیئته ګناه ده تر مرګه پورې په دې شرک باندې پاتې شولو فاولئک پس دغه خلک اصحاب النار خاوندان د اور دي هم دوی به فیها په دې جهنم کې خالدون همیشه وي والذین آمنوا وعملوا الصالحات وروسته اوس بشارت او زیری مؤمنانو ته ورکوي والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی وعملوا الصالحات او عملونه یې کړي نیک اعمال یې کړي دي اولئک دا خلک اصحاب الجنت خاوندان د جنت دي هم دوی به فیها په دې جنت کې خالدون همیشه وي وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ دې تکریمن اوس نور خواصت د بنی اسرائیلو خدا خواصت دا غي يهودو دي چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم او د قران د نزول په وخت کې موجود مدینه کې هغه بنی اسرائیل او يهودو خواصتونو ته اشاره کوي حاصل دې خواصتونو دا دی چې دوی لوزونه ماتول د خپل يهودو د وجلو نه دوی منع شوي او هغه به وجل او د کورونو نه به وستل او داسې نور وَإِذَا أَخَذْنَا وکله چې واخیستلو موږ میثاق بني اسرائیل پوخ لوز د بني اسرائیلونه لا تعبدون چې تاسې به بندګي نه کوئ الا الله مگر د یو الله وبالوالدین او د مور او پلار سره به احسان نیکی کوئ وذی القربا او د خپل خپلوانو سره والیتام او د یتیمانانو سره والمساکین او د مسکینانو سره وقولوا او وی بل الناس خلق ته حسنا نیک خبره یا خبره واقیموا الصلاة او پابندی کوئ د لمانځه وآتوا الزکات او ورکوئ زکات ثم تولیتم بیا مخ وګرځولو تاسې الا قلیلا مگر لږ کسانو منکم دستاسې نه اکثر مخ وګرځول لږ کسان پاتې شو وانتم او تاسې معرضون همیشه اعراض کوونکي استئ وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم دې کریمه کې اوس نور خواصتونه دوی د دې آیتونو نه مخکې یو مقدمې په طور باندې خبره واوري د آیتونو باندې پوه شئ حاصل د دې واقعې دا دی چې یهودیانو باندې الله رب العالمین دا خبره حرامه کړې وه چې تاسې به ګوره خپل یهودیان نه وژنئ او نه به یې د کورونو نه وباسئ او بله خبره دا وه چې ګوره یهودي بندي شولو نو تاسې به فدیه راجمع کوئ د فدیې مقابل کې به تاسې دوی خلاصوئ نو دوی به رالګېدل هم به د خپل یهودیان وژل هم به د کورونو نه ویستل او چې کله به بندیان شو نو بیا به فدیه کې هم را خلاصول او د خپلو یهودو وژل او د هغې د کورونو نه ویستل د هغې شکل او صورت به دا و چې د مدینه کې یو دوه ډلې د عامو مشرکانو وي یو ته اوس ویلي بل ته خزرج ویلي نو بعضې یهودیان راولګېدل د دې اوس ملګري او بعضې د خزرج ملګري نو د اوس او د خزرج خو خپلو منځونو کې جنګونه راتلل نو د یهودیان چې څوک د اوس طرف ته او څوک د خزرج طرف ته نو دوی به هم د خپلو ملګرو طرف ته ودرېدل نو د اوس به چې کله د خزرج سره جنګ راتللو نو د اوس طرف ته یهودیان بعضې ولاړو د خزرج طرف ته نو جنګ به راغللو نو هغې طرف ته هم یهودیان ولاړو نو هغه یهودیان به وژل هم او د کورونو نه به یې ویستل هم نو په دې طریقه باندې به بعضې یهودیانو بعضې وژل او د کورونو نه به یې ویستل خو عجیبه دا وه چې کله به د اوس د خزرج نه او یا د هغه یهودیانو نه چې د خزرج سره به ولاړو د هغې نه به یې بندیان ونیول نو بیا به دوی خپلو کې پیسې راجمع کولې چې دغه خپل یهودي آزاد کړي نو الله رب العالمین ورته وایي چې بعضې کتاب باندې ایمان راوړئ او بعضې باندې کفر کوئ یو حکم منئ چې فدیه باندې خپل یهودي آزادوئ خو بل حکم نه منئ چې خپل یهودیان وژنئ او هغې د کورونو نه وباسئ نو دې واقعې ته الله رب العالمین اشاره کوي وإذا أخذنا وکله چې واخیستو موږ میثاقکم پوخ له ستاسې نه لا تسفکون چې تاسې به نه تویوئ دماءکم وینې خپلې دماءکم نه مراد یو د بل وینې به نه تویوئ په ناحقه باندې ولا تخرجون او نه به وباسئ انفسکم خپل ځانونه من دیارکم د خپلو کورونو نه انفسکم نه مراد یو د بل ویستل یعنی د خپل یهودیان به د خپلو کورونو نه نه وباسئ ثم اقررتم بیا تاسې اقرار وکړلو وانتم او تاسې تشهدون گواهی کوي په دې خبره باندې
ثم انتم بیا تاسې هؤلاء خلکو تقتلون وژنئ تاسې انفسکم خپل نفسونه، معنا دا ده چې خپل یهودیان وژنئ. وتخرجون او باسئ تاسې فریقا یوه ډله منکم د ستاسې نه من دیارهم د کورونو د هغوی نه، تظاهرون مدد کوئ تاسې علیهم د هغوی په مقابله کې بالاثم په ګناه سره والعدوان او په ظلم سره. وإن یأتوکم او که راشي دوی تاسې ته اسارا بندیان، تفادوهم فدیه ورکوئ تاسې د هغوی د خلاصولو دپاره، وهو محرم او حال دا دی چې حرام دی علیکم په تاسې باندې اخراجهم ویستل د هغوی. افتؤمنون آیا تاسې ایمان راوړئ ببعض الکتاب په بعضې حصه د کتاب، وتکفرون او کفر کوئ ببعض په بعضې باندې ایمان راوړئ بعضې باندې کفر کوئ. وما جزاؤ پس نه دا بدله من دا هغه چا یفعلو چې کوي ذلک دا کار منکم د ستاسې نه، الا خزي مگر شرمندگی دا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې، و یوم القیامت او په ورځ د قیامت یردون واپس کولی بشي دوی الی اشد العذاب سخت عذاب ته. وما الله او نه دی الله تعالی بغافل نا خبر عما دا غنه تعملون چې تاسې کوئ. رستایت کې مستخویف ورکی اولئک الذین دا خلق دی اشتروا الحیات الدنیا چې اخیستی دی ژوند دنیایي بالآخرت په بدل د آخرت کې، فلا یخفف نسپک به نه کړی شي عنهم د دوی نه العذاب عذاب کوم عذاب چې دوی ته مقرر شوی هغې نه به سپک نه کړی شي، ولا هم او نه به د دوی سره ینصرون څه مدد وکړی شي. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.